علیکم ګرانو مینوالو، امید لرم چې تاسو ټول به روغ جوړ وئ او د ژوند په مزو کې به وئ. عزتمندو، څو ورځې مخکې چې ډېره افسوسناکه دردناکه واقعه مخې ته راغلې وه په درهم ادمخیل کې. مفتي سردار علي حقانی صاحب چې کوم د نوښار سره تعلق لري، هغه په یو په اکسیډنټ کې شهید شوی و. د هغې نه بعد د هغه کور ته مختلف علما لاړل او فنکاران لاړل او د مفتي صاحب د زمنو سره میلاو شول او مفتي صاحب زمنو ته مختلف قسمه نصیحتونه وکړل. د مفتي سردار علي حقانی صاحب مشر زوی دا خبره کوله چې ما ته خلک دوه خبرې کوي چې د هغې د وجې زه ډېر زیات تنګ شوی یم. ملګرو، کومې خبرې دي چې اب اوس موږ تاسو ته په دې ویډیو کې ښیو چې آیا د مفتي سردار علي حقانی صاحب چې کوم سعد ماویه دی هغه ولې تنګ شوی دی چې د خلک ورته داسې خبرې کوي. ویډیو کتونه مخکې که تاسو زمونږ په دې چینل کې نوي وئ نو زمونږ چینل د سره ضرور سبسکرایب کړئ چې زمونږ کومه معلوماتي ویډیو راځي چې هغه تاسو ته زر تر زره در رسي او د دې سره د ټلۍ نشانه مو وي چې تاسو د تازه معلومات نه زر تر زره خبرېږئ. ملګرو، د مفتي سردار علي حقانی صاحب زوی چې کوم سعد ماویه دی هغه په لایو ویډیو کې راغلی او دا خبره یې کوله چې ډېر خلک زما د والد صاحب د مرګ نه، یعنی د مفتي سردار علي حقانی صاحب د مرګ نه بعد زما کور ته راړل او دا خبره کوي ماته چې زمونږ د مفتي سردار علي حقانی صاحب په قبر باندې یو میزار جوړو، یو ګنبد جوړو. چې د دې په وجه باندې ما د مختلف علما سره مشوره وکړه او ما ته هغوی دا خبره وکړه چې د ګنبد او د میزار هېڅ ضرورت نشته، ځکه چې په دې کې د قرآن او د حدیث ممانعت دی، یعنی دا ښه کار نه دی چې په یو قبر باندې ګنبد جوړ شي. او د دې نه بعد ډېر خلک ما ته دا ډیمانډ کوي چې ته موږ ته تقریر وکړه. نو د مفتي سردار علي حقانی صاحب شهید والا زوی دا خبره کوله چې انشاءالله یو 10 کاله بعد به زه تاسو ته راځم بیا انشاءالله معاشرې ته، او یو په علم نه بعد زه به علم کوم او بیا به نوې معاشرې له راځم او د توجه په شکل کې به راځم، یعنی د خپل پلار په شکل کې به راځم انشاءالله او زه به د معاشرې خدمت کوم. امید لرم ملګرو تاسو به زموږ د معلوماتي ویډیو ضرور خوښوي. نورو معلوماتي ویډیوګانو لپاره چینل ضرور سبسکرایب کړئ. ډېره مننه، شکریه.